اللہ جل جلالہ فرمائی اے مسلمانانو منز قائم کئی او زکاة ور کئی او رکوع کوئی سرد رکوع کونکو نا او اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے مومنانو تاسو خرج کئی د پاکیزه او هغه سنه چې مونږ تاسو ته درکړي دي او تاسو ګټلي دي من طیبات ما کسبتم د پاکو هغه مالونو نه چې تاسو په مهنت او تجارت سره ګټلي ومما خرجنا لكم من الارض او دا غسنه چې رېستي مونږ تاسو د پاره د ځمکې نه یعنی فصل وغیرہ کی عشر ورکی اللہ جل جلالہ فرمائی تاسو که بعضی کم کسان سود کئی دید پارا چی دا مال بزیاد شی نو دا نزیادی کی او کم چی تاسو زکاة ورکوئی دا اللہ پا نمبانی ورکڑکوئی و دا اللہ پا نزد باندی دو چند کیگی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك عند الله هم المضعفون بدی وجہ دا اسلام پا بنیادی احکاموں کی ضروری لازمی تعلیماتو کی یو د مال سره متعلق حکم چا پکال کی یو ځل فرض دی معلوم و متعین فرض په مال کی او زکات تے تو دین علاوہ په مال کی نور فرائضم وی زکاتنا بغیر فقهاوی ان فی المال حقا سوى الزکاة زکاتنا علاوم لازمی واجبی احکام په مال کشته دی خطولو کی یقینی و قطعی فرض په مال کی اغا زکات دی او دا د اسلام بنیادی حکم دی فرض او ضروری حکم دی احادیثو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زکات د اسلام پول دی او بدی باندې سړی دا اغاڑا اوڑی و د دین ترقی پی مومی بل حدیث پاک کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زکات د اسلام اوچت معنی دا یک اوچت محل لے پہ اسلام کی دمر اہمیت لری دیو جنا زکات دا اللہ یو حکم دے چی اللہ پاک امت مسلمتا دائی تاکید فرمائے لے قرآن کریم کی او پا احادیثو کی دیر دیر لوی اہمیت او دیر انتہائی تاکید راغلے بخاری شریف کتاب النفقات کے روایت تے دا اللہ پاک ارشاد دے حدیث قدسی دے اللہ رب العالمین فرمائی اے دا آدم علیہ السلام زویا تے لگا وزب در کوم انفق علیک
ته خرج کوا زبې درکو. نو د مالدارو مسلمانانو یو اهم او ضروری حق پاغی باندې د معاشري او د دین هغه زکات ورکول دي. چې کال پوره شي او یو سړی د خپلو ضروریاتو نه فارغ وي، قرضدار نه وي، او د سره د مال د حاجاتو نه زائد د حوایج اصلیه پوره و پای باندې کال تیر شو، دی به د مال نه زکات وباسي. که زکات ته نه وباسي نو د ډیرو لویو نقصانونو سره مخ کیږي. که زکات ورکوي نو ثواب به هم کېږي، غاړه به هم خلاصېږي، دنیوي فایدې هم دي. اب زه انشاءالله تفصیل سره بیانوم، خو نن زه صرف د ترغیب او ترهیب یو خبره کوم. بیا په دې کې زموږ استاسو بعضې کوتاهۍ دي، د هغې نشاندهي به هم کوم انشاءالله العزیز. په اسلام کې چې څنګه روژه فرض ده، مونځ فرض دی، دغه شانتې زکات هم فرض دی. څنګه چې د مونځ روژې او د نورو خبرو دپاره خپل شرطونه دي، تعلیمات دي، مسائل دي، آداب دي، داسې د زکات کې هم دي. او په هر عمل کې، په هر یو کار کې د دین وړه خبره کې غټي اخلاص ضروری دی. دین ال نیکی جوړ شي، دا هر حسنه ال شي چې د الله د پاره او د صحیح نیت په بنیاد باندې وي. دیو جن احادیثو کې راغلي دي چې په خوا دور کې یو سړیو مخلص بنداو، هغه وی چې زه دا زکات د شپې ورکوم چې څوک مې صحیح نه کړي. نو د شپې تیاره کې راووتو او یو بنده سره مخامخ شو، هغه له زکات ورکو. سهار له خلکو خبرې شروع کړې چې ده خو یو غل له زکات ورکړی دی، یو غلو د شپې راوته او غلا پسې، دته خو پته نه و چې دا غل دی. نو خبرې اترې داسې شروع شوې چې ده خو په غل باندې زکات ادا کړی دی. دی ډېر خفه شو په اړه کې چې یو دا خو ښه کارونه شو. بیا ویس بلې شپې له به وکړم، بیا په تیاره کې دا عمل وکړ، هغه یو زناکار و، هغې ته ورکړی شو. سهار له خبرې شروع شوې، خلکو خبرې کولې چې دا زناکار د چا زکات ورکړی دی. دا سړی ډېر زیات خفه شو، نو چې دا خو د هغه بلې شپې نه هم زیات بد کار وشو. ځان سره وی چې درېیمه شپه به بیا دا عمل وکړم، چېرته مستحق غریب ته خو به ورسي. په درېیمه شپه بیا یې زکات او مال زکات راواغسته، په تیاره کې یو بنده سره مخامخ شو، هغه له یې ورکو. هغه مالدار اوختو، سهار له خبرې کېدې چې په مالدار باندې زکات ورکړی دی، تقسیم کړی دی. دا بنده ډېر زیات فکرمند شو او یا الله زما نیت او زما د زړه چې کومه خبره تا ته معلومه ده. دا هغه ته وویلی شي چې ستا دا 3 واړه شپې زکات قبول شوی دی. دا خو د مخکنو امتونو مسله وه. محدثین کرام وایي نو په دې وجه په هغې کې دومره
سختی نه وه یا دا درې واړه مصارف وو مالدار په حقیقت کې مالدار نو خلکو ته مالدار ښکارېدو او چې زناکار یا غل غریب وي نو زکات پې کېږي نو ځکه دا درې واړه شپې د زکات په صحیح ځای کې ولګي عالمانو د حدیث دا د اخلاص په باب کې راوړی دی چې اخلاص ډېر ضروري دی په اخلاص باندې چې غل ورکړي الله یې قبلوي زناکار له ورکی الله پاک قبلی نو چې تی یو دیندار له ورکی مسکین له ورکی غریب له ورکی محتاج له ورکی الله پاک به څومره قدر کوي بخاری شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله پاک د خپل بندگانو د خیرات د صدقې او د زکات قدر کوي دا الله په صفاتو کې یو صفت ته شاکر وکان الله شاکرا علیما د شاکر معنی قدردان معنی د بندگانو د اعمالو قدر کوونکې مونږ بس نیکیو مونږ بس عملو کو خود الله صفت د شکر او د شکور او د شاکر والی دی چې هغه د بندنه هر مهنت هر عمل صالح قبلی تاسو الحمدلله نو فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو بندہ د کجوری یو ټوکړه راوالی او د الله رب العالمین په نوم باندې خیرات کی نو الله پاک د دې دا ثواب ډېرې تر دې پوری چې دې بنده تبا الله د دې نیمی کجوری په عوض کې الله د احد د غر برابر ثواب ورکي پیغمبر پاک فرمای الله د بندگانو صدقې داسې زیاتې لکه پتا سو کې یو سړی د اسونو شوقي وي د اسونو او د اس بچي په مینه ساتي او خوراکونه ورکي او غټي او ریس منډه ته تیاری یا د اوخي بچي په شوق او مینه باندې ساتي او خوراک پې کوي او خې ساتي چې غټ شي او چاق شي تر دې چې څه وخت بعد دغه حیوان بیا غټ شي دغه شانتي بنده چې کوم عمل کوي د الله د پاره والله ډېر غیرتی بادشاہ دی الله خو چاته محتاج نه دی په یو شي کې خدا هغه یو امتحان دی چې ته مینه د مال سره کې که د الله سره کې دیو جن کوم ځایونو کې چې په قرآن پاک کې د انفاق فی سبیل الله ذکر کیږي د زکات یا د بل خیرات تذکرہ کیږي نو باید کې وسره داسې راځي وآت المال علی حبه کامل مومن هغه دی چې د الله په مینه کې مال لګي عالمانو د تفسیر لیکلي دي دوه مطلب دي مال لګي علی حبه مع حب المال سره د دینه چې مال سره مینه شتا او چې د چا سره مینه سشي سره مینه یا چا سره مینه اذان نه جدا کوي خود د الله سره مینه ده مال سره مینه ده خود الله مینه مخ کی غني مال د الله په مینه کې لګي سره دې چې د سره د مال مینه شته او د انسان فطرت دی و انه لحب الخير لشدید نو یو مطلب دا دی دویم مطلب دا بیانای چې د الله په مینه کې مال لګي د الله مینه هغه خلکو ته حاصلېږي چې څوک د الله په نوم باندې مالی عبادتونه کوي د الله محبت د الله رحم و کرم دغه خلکو ته متوجي کی دیو جنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای زکات کم خلق چې زکات نه ورکي او مال جمع کوي ذخیره کوي او د الله جل جلاله حق پکې نه ورکي د قیامت پر ورځ به د دې خزانې نه د دغه مال نه یو اجدها جوړ شي له زبیبتان مسلم شریف کې حدیث دی د دې اجدها با
دوه شنې سترګې لکه د انګور د دانې په شان دی او سر به گنجی وي د زهریلوالي د وجنه چې زهر به ډیر تیز وي او د دې مالدار سړی چې زکات یې نه ورکړي د دې بنده د دې سټ نه بتاو شي او دې په دې جبا په دې شونډو په دې خوله باندې چیچی ټک به لګئی ورته وایي انا مالک انا کنزک زستا هغه معلوم زستا هغه خزانه وم او الله جل جلاله فرمایي سورہ توبه کې یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون د قیامت په ورځ با په دې سرو سپینو باندې اور بل شي ګرم بشي دا او د دغه بخیلانو چې چا د خدای پاک جل جلاله په نوم باندې پکې زکات خیرات وغیرہ نه ورکړي د دې دا تندی به پیدا غلې کی مخونه به پیدا غلې کی ملاګانې به پیدا غلې کی عالمانو د تفسیر لیکلي دي دا تندی ولا ولی داغي دا مخ ولا ولی داغي دا ملای ولی داغي دا په دنیا کې دي غریبانو تکل تندې را بوټ کړي وي خپل روري وي خپل خورایي وي خپل راري وي او چې مالی حیثیت سره لګلړ شي او د تپوس لراشي اسی سلام کلام لراشي نو د هغه غریب ته تندې را بوټ کی چې د بیا سم مسله راوړي او د هغه غریبانو د هغه محتاجو حق دباو کړي وي د وته تندې را بوټ کی نو الله پاک زګه پلی تندې دې داغي او کله ته مخرا تریو کی شکل وران کی نو زګه پرې مخ باندې داغي او کله ته مخ واړی شاکی ورتا نو په ملا باندې ذکر دا غونه ورکي الله دې دا سه حال نه هر مسلمان سره دیو جنا څوک چې زکات ورکي او چاله ورکي نو دا به الله احسان په ځان غني او چې چاته ورکي نو پاغه خپل احسان نه غني داغه به احسان ته مني که عبادت کې کنو ثواب غټي او دینی فریضه غني نو دا هغه فقیر به ته احسان مند چې داغه په وجه ستا یو فرض ادا شو او خدا نه خواستا که چرته دا سوچ نه نو دا نیکی نه بیا دیو جن فقها وای چې یو سړی چاله زکات ورکي او وته وای چې دا په زکات کې قبول کا او پدې کې نیت د داو چې د لک ماته ټټ سترګي کی چې او زما زکات تکې ناشتي دې سره د سړی کافر شو ولا دا زکات ورکون کې کافر شو ځکه د اسلام فریضي پورې خندا وکړه الله دې موږ تاسو ته هدایت وکړي تاسو یې امين اوس د سړو نه زنانه جوړی شي داسې سوچونه به وګوري داسې فکر به وګوري ورکی با جماعت لچاندا مدرسې لچاندا احسان با مولی سیب کئی جماعت لمی چاندا ورکڑی دا دا جماعت پا خادم با احسان کئی 24 گھنٹی یو عالم با دا قوم خدمت کئی اچھ پا میاس کی یو 2 روپیہ ورکی نو بیا با احسان کئی ہاں تا دا ملاحق دا کولی سی فقوی چی دا امام وعده پا قوم دے تاسو کی چاخ پل امام لواده کڑی دی فقوی د امام د زوی وادم په قوم دی وضاحت یې تکوم د لور وادم په قوم دی ولی ځکه چې د امام 24 غنټې د هر امام د هر عالم 24 غنټې زندگی په مسجد کې وي د قوم په خدمت کې وي بل کار نشي کولای پوهیږي کنه پوهیږي دیو جنا مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه فتاو فریدیہ لسم جز کی لکھلی چې امام سو کو نہ بخی او امام دے بخشش ورته ونکي دا سړی ډېر په خطر کې دی کتابیات سات نو که جمعات لري چاندا ورکوله کاکا زبد ته دعا کوما زما مرګري بم ته دعا کوي خو نیکی دي ځان سره دا څه نیکی دي ځان سره
او کچرته کې مدرسې سره تعاون کو ډېر خدا زمانہ مرګري زه خو ډېر کمزور یم ډېر دی ختم کوي سار مخام تاسو ته خصوصي دعا کوي خو نیکی دي ځان سره ده څه اکمال یا بل مولوی صاحب لورکې نو دي ځان سره نیکی ده ماتا نه مفتو کې چرتم سودا نه دروړې نه بروړم ان شاء الله کدا څنګه ده واضح ده خبره واضح ده نو دی باندې خود ځان پوي کوي ګوره زکات چې ورکې یو غریب ته ستا وراره ولی نه ستا ورور ولی نه ستا خور ولی نه د اغیبت ته شکریا ادا کې دا نه چې ته بیا سبا دا وې چې دا وګوره نن خپل کاروبار شروع کړي او دله به ما دا کول نه دا سخته بې وقوفتیا ده د دې یو نقصان دا شو چې استا زما ټوله صدقه ضایع شوه الله پاک فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے مومنانو خپل خیرات او صدقه پس باطن مه ضایع کوئ مسند د امام احمد کې حدیث دی 3 قسمه خلق دي 3 قسمه چې الله پاک فرمایي چې د قیامت پر ورځ بدر دي ته ډیره سخت سزا ورکو یو حدیث شریف کې راغلی دی دا 3 قسمه خلق څوک دي یو هغه سړی دی چې خپل حلال تجارت کوي او په دروغو به قسمونه خوري پاک سوداګری پاک کاروبار کوي او د په دروغو قسمونه خوري دویم هغه سړی چې په کلی محله کوڅه کام ټبر کې ګرځي او 2 جنگي تسبیح لاس کې دیولي او شیطانت کوي 2 دوستان یو بل نه جدا کوي دورونه یو بل نه جدا کوي د خواخ او د انګور منس کې افراتفری پیدا کوي په زنانو کې هم داسې خلک کې الله دې په رحم کې موږ تاسو ټول باندې په سړو کې هم داسې دا الله پیغمبر چې سی ویلي دا بخمخه معاشره کې وی او وی ناسو په معاشره کې درم المنان بما اعطیا هغه سړی چې چاله دې سور کی پاغي بیا ځباته نه کوي چې ما تعالی یو پند بوس درګړیو په درمن کې بیګار به مې کې داسې نه کنه یا داسې کار مې کړو داسې کار مې کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا خلق چې لا یکلمهم الله یوم القیامه د قیامت پر ورځ به الله خبر د رحمت نکی ولا یزکیهم نبه د ګنا نه پاک کی ولهم عذاب علیم ودیل بدردناک سزا ورک الله هر مسلمان د داسې حالاتو نو ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.